حرکات چې وکړل شي شنه اټک صحیح نو در دې ځای پورې شیفټ وکړه او دا اوس خلاص به شي ټیکست او ټیبل ټیکست خو معلومه ده یعنی د چی لپاره استعمال کړو د ټیکست خط لپاره استعمال ټیکست باندې کلیک وکړئ راځي ټیکست راځي سرچ کړئ دا اندازې دي روټیټ دي سیسو فونټ دي سایز دي بولډ ایټالیک دي جسټیفای دي بولش دي ډراپ کیپس دي سپیسینګ دي د موبایل اندازه ده چې دي ایډیټ ټیکست دي او همدارنګه چې دي انټراکټیو او فن ټایپ بل مختلف دغه لري پراپرټیز باور لري مثلا دا اوس یو ټیکست ولیکم تورل ډراپ سیو دا ټیکست مو ولیکم کله چې د فونټ وړم د سایز سره سایز لکه فونټونه دي مختلف فونټونه په دې فونټو کې بیان فونټونه دي هر کوم فونټ چې وړم بس فونټ استعمالول شي صحیح دی یا په دې ډول سره سرچیفایر راوړم صحیح دی یا دا هم ټیک ځای ده Well, there are also some searching ګرځوي یا هم دلته صحیح دی دا د یو سبق یا دا سبق وی بولډوي اسه ایټالیک او انډرلاین صحیح دی یوټیوب اخو ټول کلر پلیټ لرو کوي وګه کاوشلان کوي ور اوشلان کلر دی مازه راسته کلیک کوم اوشلان چې واړي یا د فل رنگ دی صحیح ټول هم دلته دې ځای کې یا justify دی ګور left justify center دی right دی full justify چټکټونه لکه ان هغه د ورډ البته د خو په پاراګراف کې کار کوي د خو نو څه کار نه کوي دا خو څه د فاین ټیکست مو رسم کړی دی خو نو رسته چې په خاطر اوس د کم ځای چې رسته چې په خاطر دی لارسن دا خو ګور خپل مړل د کچېری یا راسو پاراګراف ټیکست ته ولیکو بیا هغه کې د کار کوي دلته بیا راسو وګور سایز وګټ کوم نو دا څه یو ټیکست دی دلته مې تاسو کولای شئ چې په دې باندې ګوره انو بلټن هغه هم په اساسي دي ګوره لیفت خواته واړی رائټ سنټر سیدی یا راستي خواته یا فل جسټیفای دي سیدی جسټیفای ته ورمې یا فورس جسټیفای دي چې هغه و مکمل لیکي چې په ونی سیان لیکل دي یو داس نه وی والے کړه درځي ځای پرې بل درځي ځای پرې بل بیا درځي ځای پرې ټول دی جسټیفای کوي کله منظم وي سیدی سنټر یا بلټن ورته کوي سیدی هر پاراګراف ته چې تاسو کله پاراګراف راخلي او شي بلټ ولیکئ بلټن ولیکئ یا ډراپ کیپس د سیدی ډراپ کیپس مونږ او اخبار مجله شو کلیکي نو پاره کې ډراپ کیپس مطلب یعنی د سر توري شي غټ توري راغلي دته ډراپ کیپس وایي مثال ډول سپیس کول ډرا اکشن سیدی مثال ډول ستاسو ته توري انتخابوي هغه څه وکوي ډراپ کیپس په ډول کوي او په دې ډول سره راځي خو دې آپشن به ورسره راځي په ټیکست کې هم وایي سیدی ډراپ کیپس به ورسره نور باس ورې وکړو کوم اندازه وایي په څه اندازه سره وایي صحیح یا هم دارنګه نور سپیسینګ د ډول سره یا د ډول سره دا ګورته څه به دا جلا ټیکست پراپرټیز خلاصوي ستاسو مسلسل ډول به چیرې په ټیکست کې وایي صحیح دي تاسو په کتو سره دومره د دې ځای په ځکه دا نور به دا زیات باس لري چې هغه باندې به چلا نور به کوي دي هغه به ټول مسلسل ډول به صحیح نو دا د دې ځای پر ټیکست موضوع ګور یو فاین ټیکست چې بس په کتو کلیک وکړي یو پاراګراف ټیکست صحیح سره هم باید په خلاص په دواړو باندې او دا سکور څه بل ورچې ټیبل دی یو ګورل ته مو شو هغه ګراف هغه ټیبل نو ګراف یا فقط ګراف تر رسمو سي ګراف نو ته معلومه شي ګراف شته یعنی اندازه د موږ د شي د پاریس ولا دا به خپل ټیبل دی تاسو وایي چې دی فرق نه سره دی به فرق سره دی باقي مش خط نه نسخ شاله هغه فقط یو اندازه د خدای به ټیبل دی بلکې موږ نه خط کاږو په خانه کې جلا جلا خط کاږو دا هر خانه کې خط شته خدای په خانه کې نسته او خانه سره به خط کاږي سیدی زموږ په امر تلاشن ورته پراپرټیز نه اوس ګور دا اندازې دی ایکس وای زاویه ده دا هغه دراو کالم دی څو راوي واړي سیدی ور راوي چې کیږي نو دی به تکمه سیدی یا څو کالم واړي دا څه
او بیک ګراوند دی، اوس دی بیک ګراوند رنګ نه لري، سیدي دی بیک ګراوند رنګ ساده دی، کولی شي هغه رنګونه ورته انتخاب هر کوم رنګ چې تاسو غواړئ هغه رنګ ورته کولی شئ. بیا ګوره چې درته خلاص وي په دې ځای کې بل اپشن درته خلاص وي. دا خو ساده یو رنګ دی، یونیفارم فیل دی، سیدي ته موږ څه شوی یونیفارم، یو رنګ ته موږ یونیفارم فیل وایي. او که چېرته تاسو وغواړئ مختلف رنګونه استعمال کړئ نو بیا څه دي هغه ته بیا فونټین فیل وایي. چې فونټین فیل یو ساده یونیفارم په پروګرام کې موږ دوه ډوله رنګ لرو، یو یونیفارم دی او بل فونټین. فونټین خپل فوارې ته وایي، معنا یې داسې چې څو مختلف رنګونه یوځای کوي، او یونیفارم دا چې یو رنګ وي. پر دې ځای کلیک وکړئ، تاسو نور ګور ایډیټ فیل ته راځئ، ورته دا انتخاب کې بیخي نو فیل هیڅ رنګ به نه لري. په دې ځای باندې یونیفارم فیل دی، هر کوم رنګ چې انتخابوئ ګورئ په دې ځای کې هر کوم رنګ چې تاسو غواړئ. سیدي ګوره دلته رنګونه دي، سیم واي کې رنګ دی، که RGB اوس موږ پروډکټ سیم واي کې استعمالوو. کلر موډ دې سره کوم رنګونو څخه دې ته سچوریشن دې ته هیو وایي، سو دې په دې ډول سره کولی شي په دې ډول سره رنګونه راواخلي. یا 3D اکټیو دی، ګوره په دې ډول سره رنګونه په هغه کې بیا کولی شي یو رنګ انتخاب سیدي. یا سیم واي کې 3D په دې ډول سره دی، خو موږ چې څخه کار اخلو هیو بیس ډیفالټ څخه کار اخلو. دلته هم سیم واي کې دلته بیا کولی شي د کوډو له لارې یو رنګ ورکړي، سیدي کوډ سره یو رنګ ورته انتخابوئ، هر کوم رنګ چې وي کوډونه باید داسې زده وي. ګوره اخر یو رنګ ځینې جوړېږي، صحیح دی په دې ډول سره. یا هم دا دلته نور د ډولونه دي، کوډونه دي، سیسو RGB سیم واي کې هغه پر دغه هیکس پرېږدو. یا اټ فلیټ دی، ګوره دلته بیا فلیټ وایي، دلته یو رنګ پیدا کړي هغه څه به کوي دې ځای ته